نوروز نوې ورځ نوروز یا نوې ورځ هم د لرغوني آریایي افغاني فرهنګ یوه مهمه او تاریخي برخه ده، خو افسوس چې موږ افغانان هر وخت په پوهه یا ناپوهه کې خپل هر څه پردیو ته بښلي، بښو یې او په خپله لاس ترې مینځو. د تاریخ په اوږدو کې دا افغانان دي چې تر لرو برو سیمو یې خپل دود، دستور، ژبه او راز راز ټولنیز ارزښتونه رسولي او خلکو ته یې بښلي. خو وروسته یې کله د څه او کله د څه په نوم هماغه ارزښت له ځانه بېل او پردی بللی او په دې ترڅ کې دا زموږ د ولس ارزښتناکه زرګونه کلن تاریخ دی چې زموږ نه پردی شوی، او هر کله مو چې د هویت د راسپړلو تنده ډېره شوې، هڅه مو ټوله په دې کې شوې څو د پردیو د خولې او د پردیو په لیکنو کې واورو او ولولو چې موږ څوک یو. یا مو هغه ارزښتونه چې له ځانه بېل کړي وو د نورو د اغېز په نوم بېرته د اغلاطو او تعریفونو سره منلي، په داسې حال کې چې نورو خلکو زموږ د هېر کړي تاریخ څنډې څوکې په ناپېژندلې او نابلده توګه داسې سره سکښتي چې سخت تحریف شوي او ان چې هغو ته یې د نمانځه او عبادت تر حده اهمیت ورکړی او ځان ته یې ترې دین، تاریخ او کلتور را ایستلی، ولو که د هغو په رښتیني مفهوم او منطق پوهېدلي هم نه دي، خو بیا هم هغه نه ردوي. موږ به د ایران ټولنه مثال راوړو. دوی نه ځان د اسلام نه باسي او نه د خپل هغه لرغوني تاریخ نه لاس مینځي چې په اصل کې زموږ د لرغوني تاریخ تحریف دی. ځکه دوی واقعبیني لري او حقیقت هم همدا دی چې ننني مسلمان ملتونه ټول یوازې 1400 کاله تاریخ نه لري چې سم د اسلام د مقدس دین د پلوشو په رڼا کې زیږېدلي وي. هر یو مسلمان ولس ځان ته بېل لنډ یا اوږد تاریخ، بېل کلتور، مشخصات او ارزښتونه درلودلي چې د وحدانیت په رڼا کې د دې مشخصاتو او ارزښتونو ټول هغه پړاوونه او اړخونه خود په خود سملاسي یا د زمانې په ترڅ کې په ورو ورو له منځه تللي، کوم چې د وحدانیت او اسلام د اصلي روح او فلسفې سره په تضاد کې واقع کېدل، او هغه دودیز او ارزښتونه چې په خپل ذات کې د اسلام د الهي دین سره هیڅ تضاد او ټکر نه درلود پر ځای پاتې شوي. نوروز یا په اصلي او سم تلفظ نوې ورځ هم د هغو مثبتو دودونو په توګه چې د طبیعت د کلني انقلاب د پیل سره نمانځل کېږي، موږ افغانانو ته د یو زوړ دودیز اختر په بڼه او په همسایه ملک پارس یا ننني ایران کې د یو پخواني مذهب د یو اصل په توګه د پخوا نه د ټاکلو 4 فصلونو په شتون کې د طبیعت د ژوند د بیا پیل د سمبول په توګه بختور دی. زموږ هېواد د نړۍ په ګوتو شمار هغه سیمو نه دی چې د طبیعت 4 واړه فصلونه په منظم ډول پکې شته او هر فصل یې ځان ته ښکلا، هوا او مظاهر لري. د سړو موسم یا ژمی که څه هم نن ورځ اکثره ډېر وچ او ګرم تېرېږي، خو اصلاً د لرغونې زمانې نه زموږ په هېواد کې ډېر سخت سوړ او د واورو او بارانونو سره یو ځای و. دا واورې په دې غرني سیمو کې د کښت او کار فعالیت او حتی د جونګړو او کورونو نه عادي بهر راوتل په ټپه درول، نو د کب د ویلې میاشتې نه پس د پسرلي فصل لومړۍ میاشت چې د نوي لمریز کال لومړۍ میاشت به هم وه، د یو لوی طبیعي او ټولنیز تحول د پیل پر اساس په خوښیو، اتڼونو او د خپلو جونګړو نه په بهر راوتلو په پراخه سیمو کې په اور لګولو او د هغو په شاوخوا د ټولنو په جوړولو نمانځل کېده. د بهار لغوي معنا هم همدا بهر دی. په دې ورځ زموږ نیکونو نوې جامې اغوستې، خپلې کوډلې به یې پاکولې او خپل فعال ورځنی ژوند به یې له سره پیل کاوه. د یما پادشاه یا جم شهیده چې وروسته په عربي او اوسنۍ پارسي منابعو کې جمشید ترې جوړ شوی او نوروز یې په تحریفاتو او افسانو کې د هغه د دربار جشن ګڼلی، هم اړیکه د نوروز سره په اوسنۍ بڼه د پادشاه او درباري جشن نه، بلکې داسې تاریخي اړیکه ده چې دی د بختي یا بلخ په ځمکه
لومړی تن و چې میش شو، کډه یې کېښوده، پاتې شو او د ټولنیزې ودې بنسټ یې کېښود. او د یخ او ساړه د مخنیوي دپاره یې یوه سرپناه یا کلا د یو ور سره جوړه کړه چې تاریخ پوهانو هغو ته واره ویلي چې همدا د پښتو ور یا وره اروپایي تلفظ دی. دې یکه او یوازې سړي بې وروڼو او زامنو کومه پراخه پادشاهي نه درلوده، بلکې دا پر دې ځمکه پاتې شوی سړی د 15 څارویو لرونکو یو ځوان شپون و چې د خپل پلار سره یې هغه څرول او د یخنۍ په اوږد موسم کې یې چېرته په سمڅه کې پټ وساتل، نو چې واورې به ویلې شوې او هوا به نرمه شوه، هغوی به یې د څرولو دپاره راوایستل. غالباً په دې سیمه کې دا د آریایانو د استوګن ژوند پیل و چې لا یې د ځمکې کرل او زراعت پیل کړي نه و. د ژمي ختم او د نوي لمریز کال پیل وروسته د اوریانو د کرهنیز ژوند سره ډېر تړون وموند، ځکه د دوی د کار فعالیت او د ځمکې حاصلات د پسرلي او نرمې هوا پورې وتړل شول. د کب میاشتې په وروستیو کې د بزګرانو لخوا د ځمکې په یوه ګوښه کې پر 7 پټیو د څو رنګه غلو کرل، د دې دپاره چې وګوري کومه غله به په ډېر ښه توګه حاصل ولري، ترڅو هماغه په نوي کال کې په پراخه توګه وکري. هغه دستور و چې په افغاني کلیو کې تر ننه ژوندی پاتې دی. خو په لرې تللو اولسونو کې یې بیا په تحریف شوې بڼه د مذهبي جشن رنګ اخیستی او بې مفهومه شوی، لکه د پارسیانو 7 سین چې د همدو څو ډوله غلو له امتحاني کرلو د دود مذهبي شوی تحریف دی. د کب په 15مه یو بل دودیز بزګري جشن او میله هم وه چې مرحوم علامه حبیبي په خپل تاریخ کې هغه د ګاوکسل یا ګاوکتل په نوم یاد کړی، چې د هغو په ترڅ کې غویان په ځونډیو سینګارول او په لومړي ځلې وروسته له 5-6 میاشتو له ګاوتر څخه بهر راویستل، ترڅو د تازه هوا سره آموخته شي او د نوي کال یووي ته آماده شي. دې میلې هم د پارسیانو په تحریفاتو کې بل نوم موندلی، د بیلو افسانو سره چې کیدای شي په بل ځانګړي پروګرام کې پرې وغږیږو. د نوروز نوم په خپل ګرامري شکل کې هم مخکې له دې چې پارسي نوم وبلل شي یو پښتو نوم دی، ځکه په پښتو کې عامه ده چې صفت لومړی او موصوف وروسته راځي. نوې ورځ په داسې حال کې چې پارسي کې د عربي په شان برعکس موصوف لومړی او صفت وروسته راځي. روز نو دا نوم د اورپالونکو د مذهب او د هغوی د تعریف شوي کتاب اوستا سره اوسني پارس او حتی بین النهرین ته د یو مذهبي جشن په نوم تللی، په داسې حال کې چې دا د طبیعت نوي کېدل او د ژوند بیا سمبالښت و او دی او هیڅ تړون د کوم مذهب سره نه لري. دوی حتی د پارس او بین النهرین داسې سیمو کې هم دا ورځ نمانځله چې هلته د اقلیم په حساب د ژمي او واورو خبر هم نه و. په بین النهرین کې دا ورځ غالباً د نیریز په نامه یاده شوې چې د پښتو وزیرستاني لهجه پکې وینو. د پارس پخوانیو اورپالونکو په اصطلاحاتو کې د پښتو نوی مفهوم د تحریف نورې بیلګې به وروسته وڅېړو. دا د فصل او هوا پر بنسټ میله په طبیعي توګه زموږ د هېواد په یخو سیمو کې ډېره نمانځل کېږي، او چې ښکته تودو سیمو ته نږدې کېږو نو وروسته یې آثار ورو ورو کمیږي، ځکه چې دا خوښي دلته په دې اصلي ټاټوبي کې په طبیعي توګه پاتې شوې، او چېرته چې هومره ساړه نه دی تېر شوی چې د هغو پای ته رسېدل خاصه خوښي وغواړي، هلته د خلکو ډېر پام ورته پاتې شوی نه دی. خو د تصنعي نمانځلو لړۍ یې چې د اورپالونکو د مذهب سره پارس ته تللې وه، وروسته له اسلامه بیا د اسلام په نوم د مذهبي مراسمو بڼه ځانته ونیوه، او هماغو خلکو چې دا ورځ یوه مذهبي ورځ ګڼلې وه، نه د طبیعت د بدلون جشن،
د جندبالا په نوم یې پکې د اسلام په چوکاټ کې مذهبي تعریف منځته راوړ. هغه دودیز اختر چې ګنې د پارس نه صادر شوی دود بلل کېږي، د زرګونو کالو مخکې د افغانانو یا اوریانو داسې طبیعي فطري خوښي او اختر یا یختر دی چې د پولو نه په وتنې د نورو قومونو د توهماتو او خرافاتو سره په یو ځای کېدو ترې یو خرافي مذهبي دود جوړ شو. که موږ د نوې ورځې د پیژندلو رسمیت نه پرته په خپله طبیعت، فضا او هوا ته ځیر شو، خود به خود په دې ورځ د یو ډول مرموز بدلون، خوښۍ او تازګۍ احساس وکړو. ځکه دا د کوم بت د ایښودو ورځ نه، بلکې د طبیعت د یو مثبت بدلون پیلامه ده. حتی د ښکته پښتونخوا په ګرمه او تاوجنه سیمه کې شاوخوا د ونو څانګې سم او غر د دې واقعیت ویاندویي کوي او هر څه له حیوانه تر نباته له خپلو سوړو رابهر کېږي او بهر وځي او دې بهر وتلو ته یې بیا نوم ورکړی بهار. هیله ده دا تاریخي تېروتنه چې متاسفانه زښت ته ډېره یادېږي او تکرارېږي چې ګواښې نوې ورځ یوه غیر اسلامي ورځ ده، له منځه لاړه شي او افغان ولس د یو داسې پدمن او هوښمن ولس په توګه ځان راښکاره کړي چې د تاریخ په لړ کې خپل خپاره شوي او پردي شوي دودیز او ټولنیز تاریخي ارزښتونه پرته له کوم افراط او تفریط بیرته راخپل کړای شي. نوې ورځ او نوی کال مو مبارک شه.